بسم الله الرحمن الرحيم. الله تعالی په نوم سره شروع کوم چې ډېر زود مهربان به حد رحم کوونکی دی. الف لام میم صاد. دیتا حروف مقاطعات ویایي په دې باندې الله تعالی شفیږي. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. دا دی الله تعالی کتاب دا چې تو ته نازل کړل شوی دی، نو د په وجه د تو په سینه کښې څه تنګي نه وي. د دې د پوره نازل کړل شوی دی چې ته د دې په ذریعه سره خلک وویروې او د مؤمنانو د پوره نصیحت دی. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. تو سه پیروي کوئ د هغه دین چې تو سه ته د خپل رب له طرفه نازل کړل شوی دی، او تو سه د رب نه سوا د نور دوستانو پیروي مه کوئ. تو سه ډېر کم نصیحت وخلی. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. څومره ډېر کلی دی چې میږ هغه هلاک کړی دی، نو زمیږ عذاب هغې ته راغی په داسې حال کې چې دوی د شپې ویده وي یا په غرمه کې آرام کوونکي وي. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. نو نو د دوی دعوا بلنه، یعنی د دوی بله خبره نه وه کله چې په دوی زمیږ عذاب راغی، مګر دا چې دوی وویل بېشکه موږ ظالمان وو. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. خامخا لازماً به موږ د هغې خلکو نه پوښتنه وکړو چې رسولان ورته لږل شوي وو، او خامخا لازماً به موږ د رسولانو نه هم پوښتنه وکړو. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. بیا به ورته موږ په خپله ټول تېر شوي حالات د پوره علم سره پیش کړو، آخر موږ خو چېرته غایب نه وو. والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. او په دغه ورځ د عملونو ټول وزن بیخي حق دی، نو هغه څوک چې وزنونه یې درانه وختل، نو همدغه خلک کامیاب دی. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. او هغه څوک چې وزنونه یې سپک وختل، نو دغه خلک هغه دي چې دوی خپل ځانونو ته تاوان رسولی دی په سبب د دې چې دوی زموږ د آیاتونو سره ظلم کوه. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. یقینا موږ تاسو ته په مځکه کې قدرت درکړی دی، او تاسو د پوره مو په هغې کې د ژوند اسباب پیدا کړي دي. تاسو بیخي ډېر لږ شکر وباسئ. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. یقینا موږ تاسو پیدا کړئ، بیا مو د تاسو صورتونه جوړ کړل. بیا موږ ملائکه ته وویل چې د آدم علیه السلام د پوره سجده وکړي، نو هغوی سجده وکړه سوا د ابلیس نه، هغه د سجده کوونکي څخه نه و.